وڅه خوند وکړ آفرین شو پتاچه راکاږه غله راکاږه خی راکاږه د راشن خان د راشن بیخو بنیاد وباسه ای مولا دې دا چاټی خیټه ووه ماله دا په دواړه دا څلور شي دي دا راشن خانه ستړی مچې کما ګرانه ستړی مچې ګرانه ستړی مشي شلک دې راپرود ستا په دې ستړي مشي باندې د خدای نیکبخته لږ خو دې رحم خو راباندې وکړه که نه زه خو دې برباد واچولم ګوره یو ورځ به ډز وکړي او خدای به دې ووایي چې بېګناه به ګوره موږ هم در سره دل شو مه کوه که نه مه کوه دا کور د څه شي دپاره الوځې مه کوه که نه بله ورځ خدای مې دې ووایي کمیټۍ والا راغی نو ما ته وایي ټوله مسله وایي ستا د دې کور نه ده دا ځینې دغه کور له موخې لیوني سپي له نیکو نو خدای خاطر وکړه که نه لږ خیال خو وساته د دې کور ویله مړه راشن خانه ما ته په سندره کې ستړي مشي ویلې او تا زه بېزته کم وایم د ستړي مشي سندرې به راته والې نه وې خو راشن خان راشن راوړي او ته د خېټې په المارۍ کې سنبالې تباه و برباد دې واچولم تباه و برباده دا خېټه ده که دا چیچه ده د خدای نعمت زه خو دې خدای مې دې ووایي که له تېغته له راوتم دا خلې سنباله کوه بله روټۍ به نه خوري او د روټۍ په وخت کې به روټۍ نه خوري وایم روټۍ دې وخوري ودې خوري خو موږ خو دې نه خوري که نه بېټیمه اختی که نه بېټیمه که نه ویمه لکه د جرندې د پل دانې هر وخت یې اوړه کوي ورته یې معافې که بس که که نه نېکبخت تاسو ماله څه شی غواړئ ولې زما دا رور اوس په تشه روټۍ هم بدې شي وایم تشه روټۍ نه ده ترکاري مو ورسره ده ترکاري وایم د مور او د پلار د کوره خو بغیر چې هیزه راخطا شوې نو دا د واورو میلو یې در سره کړو دا دلته راولېږلو مونږ دې په تباه و برباد واچولو د خدای نېکبختو دې جولۍ ته وګورئ لږ خو رحم راباندې وکړئ په بورو راوړو ستړی ستومانه کړم که د ده بوره مولا په بم والوځئ بوره راشن خانه ما له به ګوره پیغورونه نه راکړې ښه هسې نه چې بوکرتال وکړمه زما در ولې بوکرتال کوي خیر خو دې که نه وخ خدایه پاکه زما په خبره چې اوس ته پوهېږي نه نو زه څه شی وکړمه دې ظالم د لاسه دغه کم ګاونډیان چې زمونږ دي که نه د هغې کار هم خراب شو که نه مونږ نه به څه پاتې شو نو مونږ به څه چل وکړه غریبان دي مونږ به هغه ګاونډیانو کره ولېږل اوس د دې میلو د لاسه ویم یو روټۍ څه چې ویم خصوص کې پاتې کېږي نه چې هلته ولېږو د دې ګېډور د لاسه په ګېډور سره خفه کېږم وایي ګېډور خو زما نامه Excuse me, my brother-in-law. Yes, yes. زه یو خبره کوم وایم که ماند کوئ نه که نه نو یو ګل درته ولګوم Why not? Why not? نو مولا دې په دې تنور باندې مولا دې تندر ارتو که و د خدای نېکبخته تا د دې نه غله ګودام ولې جوړ کړی ته دا ماته ووایه بس که که نه موږ معاف که که نه ته څه شی کوې بس راشن خانه نور به زما د رور بېزتي بلکل نه کې ګینې ښه به درله نه وي واه اوس یې خوند وکړه د نن ورځ دپاره به دومره کافي وه ښه اوس
ورشه که د دې غله ګودام نه که لږ څه پاتې که نه زه مو وږی یم مال هم لږه ډوډۍ راوړه بس لږه ډېر راوړه چې زه به سره پنجه وخورم خبرې ته غوږ کېده هر څه منم ګورې هر یو شی منم خو یو ځای ډوډۍ ګوره بالکل نه منم ورشه صرف مال راوړه چاټی ده د خدای نظر شو ورونه که نه پکې پاته یې نه لګي چې دا کوم رنګ کوې دي خدای به دې ووایي څه شی دی وده شه وده شه وده شه ته مولادې بادب بملاحظه هوشیار زمون ویلن خان پما ګران او په طاقت کې لکه د پهلوان او ورسره د گنجی خان تشریف راوړي یا لکه تشریف راوړي نه تشریف یې راوړی دی که تو مخکې ووایه کېنه ښه تا کوم ځای کېناستې کټ کې کېنه ښه مخکې وایه نیکه کم کارونه چې تا شروع کړي وو که نه لکه د ګډو فارم د خرو اډه د سپیاکو کارخانه او د ډیراني سري فیکټرۍ هر څه سر خوړلی دي لکه ستا دا خو ماته پته ده ځنګلي میلو مخکې وایه نیکه اوس خپله نامه خو په ما مه ږده که نه اوس خو په والله کې ستا نه مخکې ویم اوس به ته مخکې وې او زه به یې وروستو ویم د خولې نه پوخ دادي ډیوه مه جوړو په کاروبار مې پوه که چې څه به کوو مخکې وایه یاره چې نه منې کېږي که نه نو درته یې ویمه ستا ټول کاروبار خرابولو کې ما ته د راشن خان لاس ښکاري او دا راشن خان ستا ازلي دشمن دی د راشن خان علاج پکار دی خو چې څه علاج یې وکړو ولې نیکه راشن خان بیمار دی ای ته خدای دې دا د خره مازغه وه دشمن ته د نقصان رسېدو علاج درته ښیم داسې وایه که نه سړیه چې زما کاروبار خراب دی که نه نو د راشن خان د کاروبار د خدای بیخ وباسي په هغه موږ څه کوو ولې نیکه نن خو د سوچونو په دریاب کې ډوبې خیر خو دی که نه های لمبو کاش کاش د راشن خان د راشن ټوله ذمواري ستا پر سر وی که نه نو هغه به درته پته لګېدلې وه ولې هغه ځکه چې نن دی که سبا دی راشن خان سپېره تبا دی هغه دې ډبر لږ و چې را کله تېره و اوس د خیره سره مور بیبي م راخطا ده ته وایې ولې هغه بیماري چې شی دی سر خوړلی دغه ډینګي خوړلې ده ډینګي نو اوس د خدمت په کور کې څوک نشته دلته راخطا ده ځکه چې موږ ورته اوزګار خیل خان بس موږ به خدمتونه کوو نیکه خو چې دونه تې تنګ یې نو مړی که که نه خلاص بشې ته ای مولا دې په دې وچه تنه تاندر ارتاو که چې هغه زه مړه کړم نو زه خو به پانسي شم ته ماته ایله بیله دا مشوره راکړې نیکه هغه بیماره ښځه ده ډینګي خوړلې ده سبا به دعوا هم په ډینګي نه که سبا ډینګي پولیس ونیو هغې نه تپوس وکړ چې دا زنانه تا خوړلې ده او که نه هغه ورته دا ووایي چې ما خو نه ده خوړلې بیا به څه شی کوم نیکه ډینګي نه پولیس په خپله تښتي زما که منې که نه د ځان نه حکیم جوړ که او یو زهریله بوټی پې وخوره په ایمان خلاص بشې ته وچولا ایله چېرته د سړیتوب خبره وکړه داسې به مارم مړ شي او ډان به سلامت پاتې شي
یاره بیبي ښه ده چې راغې ولا ډېره مې یاده شوې وې ښه بس که خواره خندا راپورې مه کوه چې د یادېدم نه کور ته به راپسې راغلی وي نو بیبي ته په کور کې کښېنې کله ماما کره کله کاکا کره کله نیا کره کله ترور کره او کله ګاونډیانو کره په دې خالي کور کې په خالي ګېډه به زه څنګه پاتې کېدم بیبي چې به دې پخې کړې دا ګرمه ګرمه وڅښم چې سر دا درد دې ټیک شي او زه به څه څښم پیالې مې دلې روړې ده زه خو تشې چای نه څښم که نور څه نو نو لږه سړه روټۍ خو به یې راوړې وای که نه روټۍ ختمه ده ما ته پته وه ما ځان له روټۍ پټه کړې وه راکاږه غله راکاږه چې د راشن یو دانه دله په دې کور کې پاتې نه شي راشن هانم دا راشن دا کې دې سنبال کما دا راشن نه دی پاڼې بوټي دي افیجي صاحب منګره ساروي کم دي چې تا ولګه یار وړه خدای زما دې توبې زما دې توبې نو ستا په سترګو خو چتې ناست دي که نه نظر دې بیخي نه لګي که نه تا ته نه ښکاري خو ما ته خو ښکاري که نه بله خبره دا ده که نه چې دا ګیا نه ده دا حکیمي دوی ده دا هغه کم مرض دی هغه ډینګي دا مې هم د هغې دپاره پیدا که یا زویا اول پې ما له علاج وکړه زم ډینګي خوړلی ما نو هم تا پسې خو مې راوړې ده که نه کوم مولا مې درنه څه زدار که نور څه شی اوس ته ما ته دا ووایه چې علاج یې وکړم او که نه علاج خو بوله خامخا کې داسې علاج به دې وشي که نه داسې علاج چې ایله به د خیره سره دا یجنه ته به داسې کار وکړې که نه چې د مرچکو په سټه به اوس کښېنې خوله خمتا شو خوله مې خمتا شو داسې کار وکړه که نه چې لنګری به راوړي او کاڼی به راوړي که نه کوم کې چې د هغه خپل ځان له دوی موی جوړومه که نه او مرچکي به راوړي چې زبردسته کشته وله جوړه کړم چې د دې بیماری نه خلاصه کړم شابه شابه خدای به خیر کړي ښه خدای به خیر کړي په دې دنیا کې څه شی دی خدای مې دې ووایي که نه هېڅ پکې نشته هېڅ نشته سړی هسې کړېږي را کړي خدای دې بیخ د دې دنیا وباسي توبه دې وباسه څه مطلب مطلب مې دا دی وایم که نه چې لکه دا دوی دله دغه کمه جوړه کړمه د خیره ښه به چې د خیره خدای به خیر کړي ها دا لنګری او دا والا مرچکي خو په دې مرچکو څه کې خدای پاکه زهر به دغه دی وایم دا مرچکي دې دپارې دا خواږه دي که نه خواږه دي نو دا مرچکی چې پکې واچومه نو دا به تراخه شي که نه شوګر یې نه دی نو دا خو ورته نشم ورکولی که نه ته په خبره والې نه پوهېږي بیخي مازغه کار نه کوي مازغه به راله ختم کړه بس ختمه به چې کیسه به ختمه کیسه به دې ختمه چې خیر د خیره ښه انشاءالله وایم دغه به چې که نه جوړه به چې مولا هم دغه که راشه دغه مطلب وي راشن خان به داسې کوشته تیاره کړي چې بیا به کور کې منډې وې بس یې که کله چې ته لاړه شه مور سره کښېنه د مور نه دې دعا واله چا به دعا دې والم نو دعا به چې نه مور دې نه ده دعا به نالي مشره ښځه ده چې وایم پرېږدي دعا دله وکړي چې رنګ راځي بیا هله منډه که ده شابه شابه خدای مې دې ووایي زړه مې پرې خوږېږي خو مې هم څه شی وکړم څه شی وکړم ځکه چې لیونی سپېلنی کړم دې کې اوس زهرپاڼه کومه یو ده زهرپاڼه دا ده لبه کار وشي لبه مې مازغه په ځای شي مازغه مې ختم شو لکه یو سړی دیره شي زه دوه دیره شي نو ډېر روزانه دیره په میاشت کې شپږ ورځې دلته نو دا کفر دی که نه دا به څه شی دی صبر وکړه صبر د مړه به په عیدت سر دې وخوري چې کومه یې پیکوړه کړم
کوړه کوم دله چې الله به خیر کړي بیبي ښه او انشاءالله بیا پې ځان نه پوښته جوړم چې معده مې تازه وي راولئ د ډنګي مریضان راولئ زاړه ویښه ځوانان راولئ واخلې تازه ډریپونه والے ډریپونه ډریپونه خرڅوله ډریپونه لګو کمکله غلط شوم نیکه خفه نشي نیک نه ډاکټر صاحب راته ووایه ته خو هسپتال کې ارزلي د ډاکټرانو نه مې چل زده کړی خدایوالي اواز کوه روړې زاړه ټیمان اوسپنې نو د خرچه په زاړه ټیمان وسکې ډریپ په څو لګوي ډریپ په 200 او که چیرې باندې سکي نو بیا په 600 بیا خو راځي چې در باندې کوم ډېرې چې راځي دي د زهرو بوټیای په دارې کای غم د بیماری نه وزګارې کا ویم په بیماری هر وخت پرته وي که نه په دارې کا چې د ډېره غمه سترګې پټې کې مینه چینوارې لاونګینه چینوارې لاونګینه دا په داسې وشو ویم د ډېرې خوشحالۍ نه زهر تیار مربا تیاره شوه کاش چې دا روټۍ وي سم چک ته یې اچولې وې بیمار بیبي خواښې مربا تیاره شوه د خیره ډېر زیات ښه خواري مې ورسره وکړه یا بچي الله دله ډېر ژوند درکړي آمین آمین سره هم زما داسې چل دی که نه راته زورې وکړم نه نه به سورې که درغه بسم الله دوزه مدرغونو نه خود یې د زهرو غوندې دی ویسکه که نه نه که نه پرې وسکه ته تا کې خو مې لا فایده ده راسه دې خوا که نه یا زویه دا خو سم زهر و په زړه مې تیاره شوه والله منم دی زما خبرې ته غوږ ډېر داسې چل دی که نه ماښامې دی تیاره نه ده په زړه تیارې معلوم نشته دا د ماښام تیاره ده پوه شو که نه دا ته څه چغې سورې وې مور مې راته وي ترخه ده او ته خوشحالېږي نو ماښامې نه ده یا تیاره د کوم ځای نه ته مه عجیبه خبره کې د خدای نېکبختي بیمار بیبي د بیمارانو دا د خلاصېږي تو اوس ما ته لګې چې ته خوشحالېږي افریقا او په تا چا نو خوشحالېږم بله چې د بیمارۍ نه خلاصېږي ای راشنهانه که په مور مې څه چلو شو که نه والله کو دې پرېږدم رپورټ به د باندې وکړم راشنخانه تخته دا مې چې شی وکړو دا خو مې د ګاواهانو په مخ کې دوی ورکړه ویې وه ما څه تخته ودرېږه چېرته ځئ دا په مور مې له څه وکړل بیبي ما به دغه چنکوپی راغلی که نه ما به څوک اوچتم بیبي الله خیر کړي دا لرګینې کوونه ده Can't catch me! یلکه چېرته ظالمه مونږ ته اتینه ښکاري دی وایي کیچ مي چېرته دلته په ونه کې ما ستا خدای بیخ وباسه لکه د بیزو په ونه کې څه کې کوچه لاندې خان د کلي جایزه مې اخیسته کوچه لاندې دا خدای د جایزې سره بیخ وباسه کوم ځای وای ولګه نه که خپلې کوم ده کوم ده بس ته دا ده پرېږده پرېوځمه اوس وایه یو نوی خبر واوره
د څه نوې خبر په کلي کې د ډینګي بیماري خوره شوې ده. خو ما ته پته ده مخکې وایه. خو د دې نه به نه خبر چې په علاج کې ډاکټرانو ته فایده ده. نه نو د ډاکټرانو په پیدا کې زموږ څه فایده ده؟ مخکې وایه. خانه که د ډاکټرۍ چل دې زده کو نو د خان نه به نواب شي. نه نو زه به اوس په دې عمر کې چل زده کوم. زما دومره تعلیم چېرته دی؟ د تعلیم ضرورت نشته. ته خو لا ښې څلورم فیل د کمپاوډر خان زوی اردلي خان نه دی؟ هغه په هسپتال کې اردلیتوب کوي او په کلي کې مریضانو له علاج کوي. د هغه نه به چل زده کړي که نه؟ یا لکه دا خو د ډېره د کار خبره وکړه. نو بیا ورته اردلي خان وغواړه چې چل دې زده کړو. نو ټیک ده بیا د گنجی خان لاړو ورپسې. اوس به راشن خان ته پته ولګي چې خلک پیسې څنګه ګټي څنګه ګټي. چې زما د خوښ د مرګ اعلان به کله کېږي هسې ویمه که پوسټمارټم ته یې یوړم هلته پاته ولګېده ته خو به ښار کوم تباه به شم. نیکه دا څه څومره راباندې شروع کړې ده؟ کینې ولې نه؟ ویمه کېناسته په بم وله. دا راته ووایه چې زما د خوښ د مرګ اعلان خو دې نه دی اورېدلی؟ نه ولې؟ نو مولا دې دا کدو سر ووه. کدو سر دې مولا ووه ستا په مشوره مې عمل وکړو. هغه زهر بوټي او هغه مرچکي مې وله وټکولو هغه مې وله ورکړ. یو غلطي رانه وشوه خو ډېره غلطه غلطي رانه وشوه. هغه څنګه؟ د ګواهانو په مخ کې مې خوله کې چمچه ورکړه. هېڅ چل پې نه دی شوی نیکه. خواښې دې سره د کور ودانې زمونږ کره راغلې وه او زما کور ودانې ته ستا د دوی صفتونه کول. ویل دوو چمچو سره مې بیماریانې ختمې شوې. نه مړه ښه شوه. او که نه ویې نیکه خواښې دې په ټول کلي کې په یوه خپه وګرځېدله. ولې بله خپه دې د دوی سره پرېوته څه؟ نه که نه خبره خو واوره که نه. څه شی وشو؟ او ستا د دوی صفتونه کول. نیکه لاړې حکیم شوې او د پیسو ګټلو مشین شوې. اوس به زه د ډینګي د مریضانو علاج کوم او پیسې به ګټم. هسې بېروزګاري ده. ها نو ډاکټر ټیپو صاحب تاسو فیصله وکړه. ډاکټر سره ډاکټر راغلی ناست دی. ها ډاکټر صاحب وایه ونه کا تا ته انګور مندوانې ښکاري. ډاکټر دا دی. ته ته ویم که نه ډاکټر وایه. نه چې زه تا ته دا ډاکټري وخورم نو زه به څه خورم؟ بس ته خپل علاقه کې علاج د خلکو کوه او زه به په خپل علاقه کې علاج د خلکو کوم. بونډرۍ نه به خوانه در راوړم. او که زه ستا دا خبره ونه منم نو بیا زه به ستا خلاف درخواست ورکړم او پولیس به دې ونیسي جیل کې به دې واچوي چې دا جعلي ډاکټر دی. د خان خبره ومنه. د ډاکټرۍ خودو پیسې درکوي فایده دې ده پکې. زه به ډاکټر صاحب رضا کړم خو ماله به هم کمیشن راکوئ. ما ته منظوره ده مخکې وایئ. ما ته منظوره ده. کو دې نه منل نو ما ته دې ججوره ده. یارول مه کوه پاسه. استاد محترم له چای راوړه سره د پراټو. پاسه سبا پراټې خو د ډاکټر صاحب هم ډېرې خوښې دي. تا د چې چای او پراټې را باندې خوري او پیسې ورسره هم راکې نو بیا خو به تر ماښامه ډاکټرې. نو بیا ما ته څه نه ګورې زما خورورې راغاړې ته. کیک ختم شو. کیک ختم شو ټول دې ختم کو خېټو بیبي له یو ټنګرم ورنکړه. هغه طبیعت ټیک نه دی. څه دا چل کې تاله ټیک نه دی. طبیعت را دی خو نشته نه بس دی. ومبارک شه ومبارک شه. زویا په خیر علي په خیر علي خدای مې ستاسو کا الله مې د نږدې کا. یا بچیا تاسو دوايي دی رااله جوړ کړه چې دا بیماری نه چورلټه خوشمو د ګوډو درد مې مسره
وایم خدای دې بیخ او بنیاد دې دوی وباسي ته دوایې ویم بیخ بنیاد یې وځکل دا خلک جوړی که نه ورشه ته بار خلک غر شو تباه شو دا خو ما جوړه کړې به ځکه ښه شوې ځان پوی که د بدقسمتۍ نه بل دغه خوشقسمتۍ نه دا ورته ښه شوې دا د الله کرم وښه یو چې الله دې لره الله دې پکې نورم بر برکت واچي آمین آمین بس خوراک دی او ته د خدای بدبخته دې خېټې له دې لږ آرام ورکړه یو ورځ به ډز وکړي دی به ځان سره والوځې دی به برباد کړي زه خو د سرار وخت نه به ناست خو دی خو د سره ناست دی که نه وایم نن ډېر مریضان وو که نه ډېر زیات مریضان وو ته داسې وکړه که نه چې دا پیسې به سنبال کړي او د دې تیار خورو مې محفوظ مال که دا ته څه دا ته څوک یادې دا منګ یادې لوري منګ دا د نن سبا زمان دی او کراتي څومره بېزتي دا مو زمونږ کوي لګیا دی دا دې څه وایي ها وایم دې چې هر څه وایي که نه وایي دي خو زه به تا نه دا تپوس وکړم او دې جواب ته ماله راکړه بلکې د دې نه دا تپوس وکړه که نه چې تاسو میوې خورئ او که بوټي به شمارئ زما حق دی ولې چې زه یې ګټم او دا سوټه یې څټي دا د رزړو سوټه مامي ما ته سوټه وخوره خوله دې بنده کړه وی ونه کړي دې کو ساه بندې شي نه بیا وایم ساه یې نه بندېږي د ساه ځای پکې شته دې پیټار ته نه ګوري یاره خو داسې چل دی که نه زه به چې دا جامې بدلې کړمه چېرته جراثیم ورپورې نه یې نښتي مریضان ډېر زیات وو یاره نو ځم چې بار وځم بس که بار وځې کور چېرته ځي بس موږ له صرف پیسې راوړه پیسې راشئ وروڼو خویندو د ډنګي علاج وکئ زما نیک ډاکټر ولن خان نه علاج وکئ سبا نه بلکې آج وکئ د ډنګي علاج وکئ راشئ وروڼو خویندو راشئ د ډنګي علاج وکئ د حکیم راشن خان نه علاج وکئ او بیا په ژوند کې راج وکئ راشئ وروڼو خویندو راشئ د ډنګي علاج وکئ راشئ وروڼو خویندو د ډنګي علاج وکئ سبا پرېږدئ بلکې آج وکئ د ډاکټر ولن خان نه علاج وکئ نور خلک پرېږدئ د ولن خان نه علاج وکئ نو ډاکټر ولن خان پرېږدئ د حکیم راشن خان نه علاج وکئ د زرو روپو ډرپ په 500 ولګوئ دا خلک پرېږدئ د 1000 روپو ډرپ په 400 روپۍ لګوئ د 1000 روپو ډرپ په 300 کې ولګوئ د ډنګي بیمارانو د 1000 روپو ډرپ په 200 روپۍ کې ولګوئ او ډاکټر ولن خان له ځان راورسوئ په سلې ولګوئ په سلې ولګوئ آسې ولګوئ او ورسره 200 نغدې م یوسئ په سمدله راسئ څنګه به نه راځي بچیا په پته به پوه شې اورې یا لکه د سهاره راسې ته چېرته وې بلا شی مریضان مې ځان له وکته او دا ترور دې د چېرته نه راوسته زما خیال دی جوړې ډینګې خوړلې نیکا ترور مې نه ده د هسپتال دپاره مې نرس را پیدا کړه دا ناروا اوس وګوره نو دې خو بورکه په سر کړې دا څنګه نرس ده نه نو څه وکړم لوپټه په سر کړم صاحبو دا د دې کلي ده او په کلي کې خلک په دې بورقو کې ګرځي او بله مې ووره نیکا ډیپټي به هم دا په بورقه کې کوي
واه جی واه جی اوس یې خوند وکړ نرس به په بورکه کې ډیوټي کوي حکیم صاحب ستا ما پور خندا کېږي چې ډرامې راپسې کې خدای دې نه کړي چې زه به تا پسې ډرامې کوم نه نو زما ډیپټي به صحیح خندا ته به صرف مریضان ته خاندې را خاندې او هغې به ښه کېږي که نه ته له غاښونه وښه ولې غاښونه درته ولې وښیم وایم غاښونه دې ځکه ګورم چېرته پکې غاښونه خو دې مات نه دي چېرته پکې ګاډ واډ خو نه دي چېرته غاښ خو دې وتی نه دی ګوره چې مریضانو ته خاندي چې بد یې خو نه ښکاري که ما وې که قربانۍ له څاروي علي غاښونه مې ګډوډ هم نه دي او خراب هم نه دي وګوره ها نه 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 غاښونه خو دې ډېر بمبار دي د خدای په فضل سره نه ګاډ واډ دي او نه مات دي غوندې خیرن دي صفایي لږه ضروري ده پوه شوې نیکه دا اوس نوکره شو که نه نه نوکره نه شوه نرسه شوه خو غاښونه به روزانه صفا کوي او بله ډیوټي به یې دا وي چې هر مریض ته به خاندي تا ته نه او ما ته خیر دی زه خو ملی مشر یم بوز یم نو ما ته به خاندي د ثواب دپاره چې ثواب یې کېږي بس نه تا ته به ولې خاندم نو مشر دې نیم تا ته مې دا خبره ونه کړه چې بوز تیم بیا به رانه نوکري څنګه کې دا به چې څه شی دی دنګي ماشه تخته تختې تاسو ته څه نه ویم تاسو ماله پناه راکئ دا به زما هیډ کوارټر شي دلته نه به زما فوج په خلکو حمله کوي او تاسو ته به څه نه وایي عملي به کې خو صرف زما په علاقه کې د ویلن خان په علاقه کې نه پرېږده چې زما مریضان زیات شي پیسې مونږ وګټو دا نه چې هلته لاړ چې په هغه ځای کې په خلکو حملې کې ستا په خوښه به ولې حملې کوم دا زما خوښه ده چې زه په چا حمله کوم یا نه کوم ولې ته زما پلار یې خدای مې د ډینګي بچو نه وساته په ارام کښېنه مچرو دا خبره ولې کې یو خبره ده کومه چې زما په علاقه کې به چې کوم دی نو خلک خوري په بله علاقه کې نه منم او که زما خبره نه منې کرواره ډینګو خدای مې دې ووایي کله چې کمره کې دې بندوم ورشه ګرفتار یې که ورشه له ونیسه کمره کې بل کې ونیسه ونیسه پرېږده پرېږده کودې که پرېږده فوج به مې پرېږده بېرته ونیسه ونیسه سنبی ته خیال کړ در باندې چک ونه لګي کمره کې بل که بس اوس ډینګ زما په قبضه کې شو زما به مریضان زیاتېږي او ویلن خان به مې راتېږي خدایا دا څه کې بیبي دومره مې نیازبینې ساتي او ته وژني سم ګډان دي پکې ګډان بیبي راشن هر موزونه پیسې ګټي چې ټول راشن هم پکې پوره شو او دا دونه پکې بچت هم شوي او که اپي اوس به پکې د ټولو مزې وي اپي تو پارټي شروع وي یا لورې زما پکې له خیال ساته مور دې مه دوا به راته کوم دوا ولې نه مورې دا زخم ستاسو دي که نه ته ټیک وی لورې خو د راشن خان په سترګو موږ ښه نه لګو هسې نه چې بیبي هغه زما وړاندې هېڅ نشي ویلي تاسو به ما سره یې اپي زه به ګوره دا تور روټو په ځای پوره 10 روټۍ خورم ښه شل خو خوره کمې ده څه دی اوس خو به پیسې او موږ به یو خو دوا کوه چې راشن خان له مریضان زیات راځي آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین یا لکه ودرېږه دا ستن خو درنه وباسم که نه دام ځان سره وړېږم ډاکټر صاحب نغدې راکوه درکوم دا واره د نن ورځې پیکج ګوره 200 روپۍ دي او چې سبا راځې که نه
نو د ډریپ پیسې به مرکې او د بیډ پیسې به مرکې. سبا سره به سبا ګورو ډاکټر صاحب. وځه یلکا راشه ولې خان وای خبره نه ما څه وکوي. بچه خو باسه خلک ګټې کوي او زه په تاوان روان یم. خان غلطي رانه وشوه. اله خان دا څه شی راوځه؟ دا څه بلا ده؟ دا کومه پته څه پسې راغلی وای؟ ډینګي بابا یم زه مې ورک دی هغه پسې ګرځم وکیم ځکه دې خوا راغم. ډینګي بابا ته ډینګي او زه د ډینګي ډاکټر یم. ما د خپل ځان ستا په شان ولې ښکاري؟ دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ته ډاکټر یې او زه ډینګ یم. زما کار وشو. ستا لپاره څنګه ښه شوه؟ ستا پکې څه پیدا ده؟ زما پکې دا فایده ده چې زه به خله خورم او ستا پکې دا فایده ده چې ښه ډېره وینه ته خله نیمه لیباټرۍ درېږه ښه کمیشنونه پکې خله او نیمه ما ته راکوه. او دا خړ څوک دی؟ دا زما نوکر دی. دا ستا نوکر دی؟ وینه ډېره خرابه ده او فلحال زه په همده ځان موړ کړم. خبرې له وکې ده نه بابا بابا بچه ما نه خوښه. لس زهر پاڼې او دا تقریبا 12 مرچکي که نه 12 مرچکي دا د خوږوالي دپاره چې کوم دی که نه که یو ټماټر دوه پکې اچي خیر دی پکې واچي. ته داسې کار دا دوایي ده که دا چکني ده؟ چکني ده ته زما نه ښه پوهېږې که زما نه ښه پوهېږې راشه نو تی په خپله ولیکه ځان ته سړي هسې لګیا راوالی دا پې اوتې باوتې ولي بیمار سړی پرېږده ما چې علاج دې وکړمه. دا ولې زه پیسې راکوځه دا څومره پیسې کېږي خو زر خو ته ما د 1200 راکړي. یا دې زر او 1200 ده کوم کیم صاحب دا 1200 200 د نرس د خندا د خدایا ډریپ نه لګول ونه اخلي. صحیح ده څه کوئ تاسو په خبره بیخي نه پوهېږئ. ورشه د نرس له ورشه چې ډریپ او دا دغه درته ولګي دوایي درکړي. بس خدای دې ښه که ښه نه شوي بس خپل کار دی. نیکسټ سملا ریپ درته ولګو. او جی ماړه پستر به خوږ شي که نه؟ سړی پې خوږېږي ښه بیا مله دوایي درکم. ستا د لاس زهر هم خورم. ماړه زهر مه خوره که نه مړ به شي او دوایي م ترخه ده زړه مې در باندې خفه کېږي. ښه دوایي م مه راکړه. طبیعت دې اوس ښه شو؟ ډېر ښه شو. چې ښه شوې نو پاسېږه ځان له به د ګنو جوس والې ښه ډېر لیمبال به پکې واچه او ښه ډېر څښه. دا ستا علاج دی اوس پاسېږه ځه. نیکسټ بې تعلیمو خروغ زما خبره تاسو نه اورئ. نیکسټ بل مریض ته وایي. حکیم صاحب نور مریضان کم دي؟ په ثابته ورځ کې دغه یو مریض راغی چې راوملېږه. زما په خیال حکیم صاحب دې کلي کې مرضونه ختم شو. ورشه هغه ډینګي قیدي راوباسه ورشه زرې راوباسه ورته ورمنډه کړه. دا څه چل وشو خدایه پاکه مریضان ولې غیب شو؟ شابه شابه دا د زیرا مې وسته. دا ولې وه زما د دې کلي نه د ډینګي دا بیماري ولې خاتمه شوه؟ مریضان زما ولې کم شو؟ نو چې تا زه قید کړم نو زه خپل فوج له څنګه اډر ورکړمه چې بیماري زیاته شي؟ ته ما پرېږده نو بیماري به زیاته شي. نه
تا زه چېرته پرېږدم هم د دې ځای نه خپل فوج ته اډر ورکړه پوه شوې که نه دوکه به راسره نه کوې سیګنل نشته نیټورک کار نه کوي ته صبر وکړه پلار میلاومه دا اوس څه کوي خدایه د هغه خو پوره سټیشن باندې نو اوس به څه شی کوو مونږ په دې خو پوهېږه که نه ما پرېږده ځان به موړ کړمه او تاله به م کار وکړم نه نه پرېښودل دې چېرته دي پرېښودلی خو دې نه شم خو د خوراک غم به درته وکړم خو دا راته ووایه ته به څه شی خورې د خلکو وینې د خلکو وینې څکي دې ګرانۍ خو د خلکو وینې وڅکي خدای مې دې ووایي که راته وینه په خلکو کې پاتې د ډاکټرانو فیسونه دي دوایانو ګراني د دوای ګرانه ده لیبارټرۍ کمیشنونه برباد شو خلک وینه مینه نشته ګوره دا په دې کوپړۍ کې واچوه چې خلکو کې اوس وینه ختمه ده دې ګرانۍ د خلکو وینې وچکې بیخي یو ضروري اعلان واورئ په کلي کې د ډینګي بیماري راګډه شوې ده چې حکومت د دې د ختمولو دپاره کور په کور حجره په حجره سپری کوي دغه کسانو سره تعاون وکړي او دا کسان خپل کور حجرو ته بوځئ چې دغه ماشي او خصوصي ډینګي ماشي مکمل ختم شي ډینګي وزرې دې ښکاري دلته نه چې پټېده یا لکه تا ته به به دې اوچت کو بل ځای کې پټ کا نیکه فریزر کې پټ کما هلته د خوراک څښاک صابان پروت دی په هغې هغوی سپری نه کوي مولا دې د چنار دا ونه ووه عقل در کې بیخي نشته سا به بنده شي هلته شابه چېرته یې پټ کا شابه وچتې که وچتې که شابه وچتې که شابه سنبینې ځان ساته سنبینې ځان ساته مولا دې د چنار ونه ووه په خبره بیخي نه پوهېږي غاښونه دې خیرن دي ګورې ښه دا لږ بیا صفا وای خدای خیر چه سره ملا واده شو وای دا خو مې ګناهګار بچی دی وای زما بچی زوی خوک شوی سا نو ولې بچې مسه اخې مړې کړم دا ولې نورې تا هغه فریاد م په راګ رنګ کې شروع کو یا لورې چې ډاکټر لی بوځو ډاکټر له څنګه بوځو تا لې هغه په خپله لګولې ده بیبي ډاکټر ته ضرورت نشته زما علاج روټۍ دا روټۍ ماله روټۍ راکوي ورشه لورې روټۍ وله راوړه زه به هم ورسره وخورم پاسه کنه راپاسه بسم الله زور لګو بیبي راپاسه بچیا تاسو کینئ او زه له پټکو باندې ګرمې ګرمې روټۍ پخوم یو درې سیوا پخې کړم دا څه شی تاله یې لګولې ده د خدای نېکبختو تاله مو د څه شي دپاره لګولې ده زما خیال یې چېرته به تلي نو صبر دنه نه کېږي دا واله خورم ترکاري م دله راوړم او نور روټۍ دلې پخوم دا ټپار د څه شي دی زما کور روټۍ
روټۍ پخې روټۍ څوک پخې پیریان لګیا دي روټۍ پخې یا الله د پیریانو نه م وساتي ودرېږه چې دې دیوال ته ور وخېجم چې پاته خو ولګوم چې د ما په دې کور کې څه شی دی یا الله ته راباندې رحم وکړي یا الله ته خیر وکړي راکاږئ خله راکاږئ همدا نوې طریقه زده کړئ چې راشه به درته به پته نه لګي مولا خمبیره کوې خېټو تا مولا غر که دا تاله ولې لګولې راشه تاله کولو راپاسه جنۍ راپاسه تاله کولو که چابیره که شابه مونده که غورځېږم که نه مولام خلکه چې خلک شي مسالم د څه شي دپاره لګوله یا لکه دا ته له ده نه څه غواړې بل خو در باندې دنیا خبر کړه نو مولام خمبیره که چې خمبیره شي یا لکه زه تاله دا تپوس کوم دا تالم د څه شي دپاره لګولې وه دې دپاره نه چې موږ دا راشن ختم کړو او ده ته پته ونه لګي پته به راته څنګه نه لګي وایي ولې دا اعلان دی ونه دی ده څه چې ډنګې سپری والا راغلي دي ولې اوس به راته په لوښو لرګو کې مې سپری کوي کارونه دي د ښځه دي او خبرې موږ ته کې زه دا نه په دې خبره ډېره خفه شوم بیبي زم د لالا نه ډېر خفه شوم نه مړه یا رښتیا خفه شوئ دا خو به ستاسو دا کور پرېږدئ چې خفه شوئ من کور مور نه پرېږدو صرف خفه یو دا چې شی شو غرق شو څه ته زما په رور او په مور پورې تنګ یې چې ته دې پورې تنګ یې که نه نو زه به ورسره هم لاړه شم نو ته به د مور او د رور دپاره خاوند پرېږدي او بس ټیک ده صحیح ده بس داسې کار به وکړمه چې د حجرې د کلینیک نه به هغه نرس دې کور ته راولم بس اخلی پخلی دې کوي به یې راته خدای راوستې ده ښه لکه تا نرس هم ساتلې ده هغه هم زما تپوس د بغیر دا ولې وای دا ولې نو نرس ما د څه شي دپاره ساتلې ده خدای نیکبختې دا خندا به دې مریضانو ته دا مور کوي دا خو مې صرف دې دپاره ساتلې ده چې مریضانو ته صرف خاندي را خاندي او بس هغه بیا تا ته هم خاندي نو که ما ته یې وخاندل نو څه دنیا ورانه شوه بدبختې زه صرف غاښونه چې کوم چې وخاندي نو ویې ګورم چې غاښونه یې صفا دي او که خیرن بس ورشه د دې دا نرسه ته نوکرۍ نه وباسه ګینې نو څه شی ته ماته دا ووایه چې د دې نرسې ډیوټي به څوک کوي زه به کوم زه خلیصه د راشن خان خیرت ته به ګورې اواز نه ورکوې ګورې ځان پوه که ښځه یا د کور وي او یا د ګور وي نه ته ماته دا ووایه تا به دا تار هغې ته چینګې کړي مریضانو ته تو هغې ته خاندي ما ته خو هسې هم نه خاندي مونږ خو چېرته په خندا د خدای دپاره ونه لیدې چې ما ته دې خاندلي زمانې زمانه خو دا نرس دې لرې نه کړه نو زوی دې درځم په د چترو په هنډه باندې جوړ بس ته چترې جمع کوه زه درله لاړم نورې سارې که د ګوتو نه دې وځي مورې غم مه کوه د دا هغه پلار زما د ګوتو نه نشي وځي یا الله خیر کاکاو ډاکټر صاحب دی به کوم دی مړه ما ته پته ده ما خو دې تلي کته چې ډریپ کار وکړو که نه زه ته پوره شوې تا ته ډریپ ختلی خاجي ځه ستا چوټي ته څنګه
ډاکټر صاحب دا ډریپ ته د لاندې مو ته پته ده چې دا ډریپ دی یاره ته ښه پوهېږې که زه پورې وړاندې چې هغه پیپونه هم ختم شو ده سره څه یاره ته داسې کار وکړه زویه چې تا ته به د خولې د اړخه در ولګوم او یو څاڅکی دسکه په داره ده خو خوله بند نه کړي د دې کټ نه مریض چېرته وتښتېد ډاکټر صاحب داسې یم ډریپ راته لګېدلی ښه 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 ما وی که لاړې اوهو هلکه ډېر ډېر پړسېدلی دی ډاکټر صاحب دا مې زړه نه دی ګوډه ده ګوډه زړه مې دا دی زه د ګوډې نه معلومات کوم ته پکې څه وی نو ډاکټر صاحب د ګوډې زړه سره څه تعلق دی په وجود کې د هر یو هډوکي د هر یو رګ یو بل سره تعلقي او نه ته ډاکټر یې که زه ډاکټر صاحب ته خو په غلطه یې پاسه پاسه ته خو ما ته مریض کم او زما پلار زیات ښکارې پاسه پاسه که نه پاسه څه شوي پاسه وځه پاسه ډاکټر صاحب لاس دې راته پورته کړو وځه سړی وځه دا اوس وګورې په کټ کې راله ټوپونه وایي کټ هم راله ماتوي مړه ته غواړو په سړیتوب نه پوهېږې ته یې گنجی خانی ما هلکه گنجی خان ولې ډینګي ته مې نیولی یم ډینګي خو خپل سره و که نه ته یې څنګه وخوړې ډاکټر صاحب خفه کېږه مه په خوا کې راسره پروت و ډېر سخت خوږې وم نور څه درد نه لګېدو په دې سر مې ورته یو څو ټومې ووهلې هره ټونګه مې خوېده مې په دې مټ مې ورته چک ولګولو پرېږده مړه خپله پردی نه پېژنې خو سړی خوري اوس دله کم علاج وکړو چې دی ټیک شي ډاکټر صاحب د سکندر نه وته چکندر راوړه د سریلنکا نه وته پپیتا راوړه دا ټول جوس کا او نیمبو پکې چوس کا بدای صحیح علاج دی دا ورکړه دا چا خبره د 10 روپو بیزونه وه او د 100 روپو زنځیر یې و زه په د دواړو تاوان چېرته کوم نو چې تاوان پرې نشي کولی که نه بټ ما ته پرېږده چې برابر یې کړم نه 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 والکه پاسه پاسه د بار کټ کې سمله چې ډریپ درته وخېږم پر خدې وایي به ټیک شي دا کټونه د کرۍ دي وځه ډاکټر صاحب دا کومه دشمني دې راسره وکړه زه اوس ته سمله خلک وایي ماله جانان راولی او زه ماله مریضان راولی زاړه وي او که ځوانان راولی خو ماله مریضان راولی غرقېږو بربادېږو دا به چی شی دا ما ته ولې خاندي ولې تا راته ویلې نه و چې ما ته به خاندې اوس د خپلې خبرې نه مه وړې هغه وخت به زما ماغزه خراب زه وایم د ښځې د یرې د چین باډر نه مه اوړمه ته لا خبرې یادې ولې ښځه درته څه وایسو زه به ورشم ورته به وخاندم بیا به درته هېڅ نه وایي ویرېدې که نه خو دا مې دې ووایي که نه چې مخامخ شوې که نه نو بیا به مخامخ ورته خاندې نه جاړې به څه شی ده لکه ګوره که نه نیکه څوک مې راوستل څوک دې راوسته خو د ډریپونو فیکټري دي راوسته که نور دې څه شی دې راوسته نیکه دا ډاکټران دي ډاکټران تا له به ټریننګ درکوي د څه شي ټرانینګ به راکوي نیکه ټرانینګ نه ټریننګ نوم دکه درته یادوم که نه نور څه شی یادوم د ډینګي مریضانو ته د ډریپ لګولو ټریننګ به درکوي ټریننګ به درله درکوم خو د هغې په بدل کې به ماله پیسې راکوئ پیسې راشئ دا لاروا وګورئ د کلي خلکو راشئ دا وګوره د راشن خان له پیسې غواړي ډنګې 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 ډنګو رابډکه خړو ته خو رښتیا ماشه
هلا بلا 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 هلا 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 شو خدي ووا پیسې غواړي زمانه ډېر مې نه ګورئ خو خلک ډسټرب کوئ او خوب نه پاسوئ اړه بس غلی ودرېږه ته کوم داسې جبل بیټ کې پروت دی خو د پچای لاندې مې کړی وي راغلو چې دنیا خو رانه جو سړیه غلی ودرېږه دې خواله خبره کړو تا ته خبره دا ده که نه دا غوږ لږ دغه که که نه دا خدا زما دې توبوي د غوږونو غم دې وکم او که د غاښونو غم دې وکم خو پرېږده چې دا خبره سر ته ورسو خدای راوستې ده دې خوا یاره دا چې اوس دې سومبې نه راونیسم که نه نو خله وایي سومبی ته وښکه بس غلی ودرېږه مو خبره کوو که ته څه شی کوې زما فوج تیار دی بالکل تیار دی خدا راته ووایه چې حمله به په چا کوو په ډاکو راني چا چې زما په حق باندې ډاکه اچولې ده نن مې ژوندی نه پرېږدو نو بیا وورې وی دا خو تنبور کا اچولې ده ډاکورانې ښځه ده نو ځکه د ښځو په روپ کې حمله کوم سبا له ده ونه وایي چې سړي راباندې حمله کړې ده نو بیا راځئ راپسې فوج دې دلته د څه شي دپاره راوستو څه شوه هغه نرسه څه شوه کومه نرسه تا چې د مریضانو لپاره دلته کې ساتلې وه واده خدای نیکبخته دی ته څه بوتو بوتو څرې خو په هغه ورځ ما چوکي که په کومه ورځ چې تا ما سره خوامه جوړه کړې وه اوس خو ما نرسه ساتلې ده نرسه دا څه شی دی ستا غوندې ترونه ده سړی دی سړی یا لکه نرسه نرسو وګورئ ورته ښه ورته وګورئ دا څوک دی وګورئ ورته اوس هم یقین راغو ته چې ته روانې سوټه ماشوم څه شي دپاره یارې خوا ته ودرېږه که نه داسې چال دی که نه چې اوس به داسې وکړو چې ډینګي سره به مشوره وکړو چې دې ټبر سره به زه څه شی کوم د دې علاج اوس څه پکار دی ولې د خدای خاطر وکړو بس اوس خو یې لرې که که نه سړی سړی راته ښکاري اوس یې خوند وکړه اوس لږ وخانده راځه راځه دا سو دا بلا وې دا سو دا بلا لکه دا څه شي دپاره دې منډې را منډې شروع کړي دا ته څه شی کوې د خدای نیکبخته زما خیال دی که نه زما د ښځې نه ویرېږي دا تله څنګه ډینګي چې د ښځو نه م یارېږي کښېنه کښېنه توبه توبه ستا داسې ښځه ده چې ډینګ یې ښه چې د ډینګ هغه پلار به هم تېنه منډې وایي یاره څه زبردست پات دی ورسره که هغه ځان ته وایي که نه چې زه استاذه یم که نه نو زم ځان ته هیډ ماسټر ویم څه زبردسته لوبه مې ورسره وکړه ډنګو خبش یې مه جاړه وای چپه نیکو تا خو دا ډریپ په ملټه لګولی دی غلی شه غلی شه که الټه دی او که سیده دی دوی در روانه ده لس ټریپه دې ختم که او اړو دخل در باندې نه کوي دا نور خلک پې ښه کېږي چې زه به پې ښه شم ښه به شې ښه به شې نه ښه کېږم چې نه ښه کېږي که نه نو بیا دې خورم چې رانه یې نه خلاص کړم وای وای غلی شه غلی شه سیګنل راغی شابه شابه زوی سره دې رابطه وکړه چې فوج راواستئ چې مریضان زیات شي بنګه بنګه بنګه
بنګه بنګه بنګه کې وځو بنګه بنګه ډېر سوي زوی مې وای چې زه دلته چاکېټ کړی ما نو څنګه فوج در واستوم فوج خو په ډبېره کې بټنو کې معشوقینو کې مصروف دي چې د ده زوی چاګیر کړی دی ها نو تا پلار سره رابطه وکړه نو څه خو به یې ویلي که نه څه خبره خو به یې کړې که نه پلار مې د چوجره کې ګیر دی ها نو لکه ستا پلار هم لکه ستا ګیر دی هو زما پلار ډینګي شیر دی خو ګیر دی نو څه پته یې لګي چې چا سره ګیر دی حال یې راته ویلو خو رابطه کټ شوه ډینګي وروره ته خفه کېږه مه ستا پلار چې هر شرط هم ګیري که نه نو په بدماشۍ به یې راولم نغرتو ای چارلی او خبر دی روگانم که د پلار د هغه خلکو نه رازادول ډیر ضروری دي چې مریضان هم زیات شي ویم د ده خبره بالکل نه منم خو ستا خبره منم زلمیه نه رښتیا پیغلې زلمیه اوس خو به د جینکو کپړې واچوم او بورکه به هم په سر کم دا که نه ته شی که نکبختې لږ صبر وکړه شکله نه دی ختم خطره لا برقرار ده 11,000 لین نه مې بچ کړي خطره لا شته لږ صبر وکړې یې لورې دا تا د ځان نه څه دارن خویې جوړ کړی دی کښېنه که نه نه کښېنم نه کښېنم تر څو پورې چې ګډور خان نه راغلی والله چې نه کښېنم اوس به دا لیونی کله راځي دغې کیمرې څه چلو کو اپی د کیمرې خبره مې کړې ده او پیسې مې موله ورکړې خو دا راته ووایه په حجره کې به کیمره زه څنګه لګوم ته به حجرې ته ورشي راشن خان ته به وې وی کور کې دې غواړي ټول به د حجرې نه وباسي او ته به کیمره پټ کړي خو چې ګورې صفه اواز پکې راځي ورځم خو چې لالا مې کور ته راشي که نه نو حجرې ته یې زر راپرې نه دی ولې چې زه کیمره لګوم ته ورځه هېڅ غم مه کوه نه به درځي زر ورځه شپه ورځه ورغم یې لورې دا تاسو دواړو په خپلو کې څه وی مور چې هر څه م وي خو اوس به راشن خان ته پته ولګي چې د سیرې څو پخېږي ولې راشن خان نن به شو څه هر څه چې شو خو زه به دله په دې کور کې روټۍ پخوم چې پته ورته ولګي لس مریضان مې وکته په دې مریضانو باندې څه شړک را پرېوتو چې کمی پکې پیدا شو چې ما نه پرېږدي نو په مریضانو کې خو به دې کمې راځي ډینګو ستا ګرنډي به ماله څوک راکوي که وتښتې نو بیا خو یوه خبره مې په کلاو غوږونو واوره چې زما په علاقه کې به خلک چیچي په بله علاقه کې دې ګوره نه منم خیر دی زه به ورته وخاندم نو بیا به دې چېرته نه ځي بس که مه خانده بس دې په ارام ودرېږه د ډینګي ښځه چې وي که نه نو ډینګي وي دی یو بل ته په بنګ بنګ کې نه مینې اظهار کوي په تا باندې هغه دوکه کېږي نه ځان پوه که ته داسې کار وکړه چې دی واه د الوتو کوشش ونه کړي ورشه بارک کې بند که صبر وکړه د جیل سرکاري ټایم 4 بجې دی 4 بجو نه مخکې ما نه چې بندولې راشه او ډینګو ته وګوره ما سره بدماشي کوي جیلر سره بدماشي کوي ګوره چې جیلر حکم وکړي که نه او کم سړی انکار وکړي هغه باندې دومره چوکې ماتوي نو ته څه شی مړه یو ماشی به څه شی وي ورشه بارک کې بند که ورشه هغه 007 کمره کې بند که ورشه ورشه مولا دې ووه مچرو هغه لمبو چېته دی خدای دې غر که لیکلې مې دی د هغه پسې دوی پسې تر اوسه رانغلو
هغه داسې نوکر د خدای بیخ او بنیاد وباسي ځنګل میډیکل سټور ته مې لیږلی دی دومره لرې م نه دی خو لاړ شه دوی روړه او زه دلته ځان راورسوم مولا دې خیر کړي چې لاړ شي سمه شپه کې شپه دا خدای لالو چی شی کې پنډوکیا دلته چی شی کې څه کومه اپې مې وایي چې کور ته راشه اپې دې وایي چې کور ته راشه اپې دې ماته چی شی وایي چی شی وایي اپې دې ماته ګوره دلته چې ډېر مریضان راځي بس وروسته به درشم ځه نه نه اوس ژر راشه څه کار دی ضروري څه کار ما سره ته اوس ګوره هغه نوکر نشته که نه دا زه خو همداسې خوش نشم پرېښودی که نه نو زه دلته یم لالا زه به دې خوښه دې خوښه که نه خدایه مې الله توربېله ده توربېله ډېر دی تخنو نه ده دا چاټی دې مړه د خدای خاطر وکړه تخنول کوي خدا لالا خو مې لاړې اوس هغه کیمرو والا ته وې چې زر راشي او دا کیمرې ولګوي یا ښځې تا زه د څه شي دپاره راغوښتې ښه درته پاته ده چې تر ناوخته پورې د شپې ګورې مریضان راځي خدای خبر چې بیا یې جنګ ته زړه شوی دی او که څه شی دی خدای دې نه کړي چې زه به درسره جنګ جګړې کوم خو زه لیونی یم د لیونو ښکرونه وي نه ستا ښکرونه شته نه ختمه خبره ده بیا چې شی شو ته کښېنه زه تل خو مزېدارې چای پخوم او ورسره خو ښکلې الوا هم پخوم نه 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 چای څکمه او نه الوا خورم ګوره مریضان زیاتېږي بیا ما ته تکلیف یې که نه ته په خبره والې نه پرې پرېږده چې لاړ شمه ای بچې دی خو د نظر پرې نه دی تا ته څه تکلیف دی تکلیف ما ته نه ستا ښځې او زما زوی ته دی زما ښځې او ستا زوی ته تکلیف ښځه چې چای نه څکي او الوا هم نه خوري نو جوس به درله جوړ کړم هغه جوس راوړه ډاکټر صاحب خبره واوره خو یو ګیلاس ګورې زیاتې جوړ نه کړې ډینګي بابا چې کوم ځای کې ستا سیګنل ستا زوی سره میلاو شي که نه نو ما خبر کا ځکه چې دې ټول کلي ته زما د روب او دبدبې پته ده تا ته به خپل زوی په خپله حواله کي که زما زوی در آزاد کو که نه زه به ټول عمر ستا احسان منم نه نو ته به په احسان کې زما نیکله څه ورکې زهر هغه زهر چې د نورو پکې نقصان او د دو پکې فایده په زارو کې به زما څه فایده مړه زه به په خلکو چک لګوم او ته علاج کوه پیسې ګټه نوره فایده څه ته وایي نو بیا راځه تر هغې به کور ته واپس نه ځم چې تر څو پورې مې ستا زوی نه پیدا کړی راځئ نیکه دیوال دی ماته پته ده که تو مې چې پوخ دی او که کچا راځئ یاره چې زما دا ښځه څنګه بدله شوه په خدای اعتبار وکړه حیران یې کړم نیکه اخر خاوند دی د خپلې غلطۍ احساس به ورته شوی بیبي وګوره دا کیمره څومره ښه شیز دی چې څه کوي او څه وایي هغه ټول دې کې راځي ته خبرې کوې نرسې نرسې راوځه د جنکو په کپړو کې راوځه او که ښځې ته دې پته ولګېده نو بیا هغه بدرنګې او اخرا دې ته څه پته لګي بیبي زه اوس خیرنه مې شومه بدرنګه مې شومه هغوی لارې کونډم شي اوس خو یې نه پرېږدم راته خانده وای بیبي
کم خوا ګورم ستا د وصل نندارې دي شیرینې بیا که بیا دې شونډې سرې دي د خندانه دې وچورلېږم د خندانه دې وچورلېږم ونیسه دا 15,000 ستا تنخواه او دا 15,000 ستا ماته د خندا ونیسه واه وای دلته ماته په کور کې پروټۍ څومره خبرې کوي او د خندا پیسې بېلې ورکوي او همداسې پکې لا بېله ګېډورهانه ته زغم مه کوه دا خندا بوله په سر خورم په سر باندې دې د خدای کور ته راولي نیکو ته خو ډېر فري کېږي خو کونې کې ته پته ولګېده نو بیا ځه ماړه د پوزې نه به دالان جوړ کړي نور به څه شی وکړي دا اوس فکر وکړه دا اوس فکر وکړه شابه راشد خانه دا د چا آواز دی زه به ستا خوښه شم د چیچا کار نسبت ته زما نه زیات ډارېږي مړو دا د بل چا آواز دی د بل چا آواز نه دی اوس زما آواز دی آواز خو زما د ښځې په شان دی خو دا ما ته ضرور چې ته پیرې آواز کوي پیرې نه یم ته به کور ته راځې او که نه دا آواز د کوم ځای نه راځي دې خوا څه چېرته خیبي ګزار در باندې ولیکي په مخامخ په ګزار در کوم په مخامخ کور ته ورشه او وګوره نیکه په لوډ سپیکر کې خو خبرې نه کوي نه وایم کور ته خو ورځم خو دعا کوئ دعا کوئ چې دا دروغ یا الله ته پکې خیر واچوي هلا زما زوی همدلته چېرته دی د باندې څه چلو شو میرګي خو پیرانه نیکه دا په کومه ژبه کې خبرې کوي هاو کنه چې دا څه وایي دا د ډنګي ژبه ده په دې صرف ډنګي پوهېږي نور څوک پرې نه پوهېږي زما زوی همدلته دی همدلته دی راته ویل چې راشد خان ګیر کړی چې دا راشد خان څوک دی دا زما ازلي دشمن که اوس درته کیسه شروع کړم که نه نو یو دې کاوه به ختمه شي خو دا کیسه به ختمه نه شي و نیکه دا کیسې پرېږده دا زوی ورته را پیدا که چې د دې غمه خلاص شو د دشمن په علاقه کې ولاړې څنګه په دشمن ورشم په دشمن ورتګ داسې اسان کار دی خو بس خیر یې وکئ چې په کومو مسلو یې موږ اړولي یو پاک مولا دې په دغه مسلو دی واړئ پاک مولا دې په دغه مسلو دی واړئ راځئ پرېږده غشتنه ما هم خزا کوله ما هم خزا کوله ما هم خزا کوله ځکې خزا ما ولې کوله ما ته څه لوي یې نه کې ته ګورې اوس وایه زه خیرن یم زه بدرنګ یم وا د خدای بدبختو نو ما دا چېرته ویلي دي چې ته خیرلی ته ته ښایسته دی ما کوم ځای کې نو تاسو سره څه ثبوت دی چې ما دا ویلي ثبوت ته ثبوت غواړې ورکه ثبوت ته ثبوت غواړې دا او د خدای دې بختو دا خو ما ډرامه جوړوله د دوه خدای خاوند دا چلودار د چرګاډو کې دا ادم نشته بوی شته کیمره نشته کار نشته راشن خانه چغې به اوس ډېرې نه وې ټوکرې دې شاټ وختې دا خوښه خورې دې ما ته پرېږده په چاټۍ دې والا شکر وباسه شکر وباسه چې چاټۍ دې کریک نه شوه وایم اصلي میټیریل دې استعمال کړی دی پوه شې که نه راشن خان د راشن خان دی بنیاد ځکه ویستی دی چې چاټۍ دې کریک کېږي چپ
چپ کنید سپیگمه نه خوا که نگباخت سپیگمه وانولو ده چپ شو راشن خان مازغه می کار نکی آقا نرس ستا خور ده مدام آقا نرس ستا خور ده زمانه ستا خور ده زمانه ستا خور ده زما د زویم یو خور ده کومه چې ستا پا خور ده زما بله لور نشته آها واواجی گلیم چې چل شروع کړ یا خدای د خدای خاطر وکړه پرېږده چې مریضانو وګورم چې پیسې درته وګټم دا تاسو څه شی کوئ نه دې پرېږدم بلکل دې نه پرېږدم زما نه دي پکار داسې پیسې چې په کومه کې سره جینۍ یا ښځې په ضمانت خو به مې پرېږدې که نه دا ګډې بیبي څه ده ووایه خوله مې خمتا شوی به خښ ته راولو دا خوله پرې راله ووایه او به بیمار بیبي د خوښې زما ضمانت خو به ته وکړي که نه نه بلکل نه هغه نرس به ضمانت کې راولي هغه به ضمانت وکړي نو پردی جینۍ در باندې مړه کړم دا دغه دی بس ټیک ده دا کولر به زما دغه دی دا دغه به زما دا اوښی مې نه دی دا زما ډېر ښه وښی دی دی به زما ضمانت کې یاو زمانه زما څه کوي زه ستا ضمانت وکړم په مغزو کې مې ولې ډزې شوي دي څه ضمانت نشته همدغسې تړلی ښي هلکه ګېډبرخانه خیال یې ساتم راځه بېبي چې زه ته وای زما د توبې زما د توبې ایمه اوښیه ولې به ته په خدای باندې اعتبار کوې که نه یو ته په دې کور کې ښه سړی پوه شې دا نور خدای خبره مازغې بیخي کار نه کوي تا له یو تپوس کوم وایه ته ماته دا ووایه چې ستا د ګډ غوښه خوښې که د چیلي او که چرګان دې خوښ دي زما ټول خوښ دي به داسې چل دی که نه چې زه به داسې کار وکړم په تا مې زړه به خوږېږي په دې نه خورم خو په تا به یې خورم اوس څنګه چل وکړم زه اوس تلی یم لچم که نه زه تړلی یم که نه کنې دا بندوبست مې دله اوس کولو خو تړلی یم که نه څه شی وکړم راشن خانه پاټ را سره ونکې ګورې د څه شي چې زه دلته په تمه ناست یم او ته رانه غیب شي نه ماړه ده خدای فضل یې په مکه ساتله راته چې ستا غم وکړم دا کولر به دله هم زه ډکوم واده وسره وکړې دا بلکل بلکل زما لږ پرانیزه زمان راشد خانه راشد خانه بار روزه ګنې خدای راستي چې د دې وجرې ټول کټونه راوړم ټول څه چل دی ګران خانه دا به درته بیا ووایم دا جینۍ څوک ده زه د راشن خان نرس یم او زه په راشن خان خرس یم ځکه خو زه غرق یم جینۍ ستا نوم څه دی و نرس مس پرې که نه زما د زوی تپوس وکړه ځه چېرته دی هلکه دا څه شی کوې ستا دا جرأت چې ته زما د حجرې کلینیک ته راغلی دا ولې څه شی دی دا څه غټه خبره خو نه ده سبا ته زما حجرې ته راشه زما زوی ډنګي خانې چېرته پټ کړی دی زه راتل وې نو ډنګي ستا زوی دی راشن خانه پردا ډنګي بابا ته خپل زوی حواله کړه ګنې جنګ ته تیار شه مزغه دې کار کوي دا ناروا وس وګوره د چوټۍ ورځ ته وګوره او ستا دې جنګ ته وګوره نن د اتوار ورځ د دې اتوار په ورځ چوکي وي داسې کار به وکړي چې د پیر په ورځ راځه ځان ښه تیار کړه جنګ ته بس ختم دا خو ما نه هیر مخکې وایه بنګې زما بنګې نو په منګي څه شی کوې د خدای نېکبخته منګې نه زما بنګې زما بچې ستا بچې یادې ښه نو داسې وایه که نه اوس به یوه خبره تاسو ټولو ته کومه اوه خبره زما دا ده که نه چې د خپل بچي دیدار وکړه
دا زه نه غواړم چې ته دیدار ونه کړې خو بوزی به ځان سره نه پوه شوې که یا لکو ورشه دغه راوله ډینګي خان راوله شابه وته چې څه وکړي زما کاکا او شابه منډه که او منډه که شابه بس وی ګوره خیر دی وی ګوره بوزی به یې نه بنگیا خدای راستی کنه په لومبي ځل مې د ماشو اتڼ وکړ خو پاته نه لګي چې دا څه شی کوي دی دا کوي چې په خپله ژبه کې د یو بل تپوس کوي بس ملاقات ټیم ختم شو تاسې د ملاقات وخت ختم شو موږ خو دا پوره بنګېدلي هم نه یو وایم غلی ودرېږه کیدي بدماشي به ګوره نه کېږي نو خدای مې دې ووایي چې په دې چیتره دې وام فلن خانه وایم خپل جنګ دې بوزه او بل پیر له د خیره سره جنګ له راځه بس زه ستا چېرته اوس منم اوس به زه د خپلې خوښې پیر ګورم دادا مخکې ځه وخت زما تخته سمباله زما حجره کې ولاړې خاک دته نه کوم وځه غلی سمه وځه ډینګې بدل شو څه شی وشو مړې څه شی وشو باندې کړئ ځای ګرفتار کړئ باندې کړئ چا به باندې کړه وایي کمره کې یې بند کړه وچتې کړه باندې کړه ځان ته ساده چک ونه لګوئ څه شی نه دی وختې مخکې به دې راته ویلې وه چې جنګ یې بدل شو نو چې هغه ووتو دا خبره به که راځه باندې کړه بند کړه بند کړه بنده کړه تاسو خو زه داسې تړلی یم څنګه چې سنډال آلې ته تړي په تړلو نه یم اپې خو زما په مخ کې روټۍ ونه خورئ ګینې په ولاړه به رانه ساه وتې عمداره ستا سزا ده ته هغه ولې پرېښودو دلته پرېښودو تا دغه بده ده اپې ګېډه ور په ګېډه مړ یې ته خوراک لالچ راله راکړه دوکه یې کړم چې دوکه شوي د سزا خو به خوري ینورې ورور له سزا سله ورکې بس ته ماشوم دې پرېږده بیبي چې په ګیره کې سپینې لګي هم به دا د ماشوم ښکاري دلته به دا کله راځي د کیمرې لګولو خو درته ما ویلي وو تا کې عقل اوسو د خو زمانه نه ده بچیا اوس خوره د خو سزا ما بیبي زه په سزا څه کوم چې خورم زه خو چې خورم نو روټۍ به خورم روټۍ به د روټۍ په وخت کې خوري والله که بې وخته درنه روټۍ هم لیده ینورې په فوج کې به د بغاوت جوړ شي پرېږدې د دا خو ستا فوجي دی ټیک ده مورې د پرېښودو قابل خو نه دي خو چې ته وې نو پرېږدو ده چې دا سزا خو مې معاف شوه نه نو دی بدل څنګه شو مونږ ته څه خبر یو خو په خپله یې د لاسه ونیوو او دلته دې راوستو زما خو خیال نو ته موجوې نو جنګ ولې کوئ دې کې نه ستا قصور دی او نه ستا قصور دی دا خو مې ما ته پلار په خپله ژبه کې ووي چې دی سره لاړ شه نو زه به دې ځینه درو تختم نو ما له خپل ډنګي بابا راوله ورشه شابه څنګه ورشمه بیا مې پې نیسئ خو زما پلار دی رابه شي اوهو دلته خو ته پوهېږې نه که نه همون سره لکه د توتي اموختو زمونږ بیا هره خبره منو ده زه به دې مره خبره منمه خو سوګې شوې یم په ما باندې د یو سرب انسان وینه اوس کوه چې موړ شم دا څه چل دی چې ټول نهر ماله راځي پلار دې م د ده وینه څکلې وه خو زه خیر تم پې ترې وکړه
موړ به نه شي خو ګزاره به دې وشي وای ستا خدای پیښو باسه په ډېنګې دي په ډونګې وخوړم وکور د خر په دې دي کونانو داغلو غلطۍ کې راغی خو پوره موړ شومه او زه دې خر کمه راځه ایله وران کور ودان شو زه ستا نه دا تپوس کوم چې تا دا نرسه کور ته څنګه راوسته زما خبره واوره نه ته ماته دا ووایه چې کور ودانې زه دوی کور ته نه راولم چېرته به یې بوځم څه دا ستا دویمه ښځه شوه او ستا ړومبی بنه شوه و بېبې غرقه شومه یا لورې هېڅ فکر مه کوه په دې جنګ کې در سره زه شریکه یم لږ صبر وکئ لږ صبر وکئ څه شی کوئ نیکبختو دوه خو لا پاتې دي څه اوس خو به درته مونږ هغه پخوانۍ سندره وایو یو ته وې یو بل زه وې ته مې ځان زه دې جانان وې آبا زمونږ د دواړو یو د مینې یو ګلستان وې یو ته وې یو بل زه وې یو ته وې یو بل زه وې دا ګلستان به در پرې سر موړ کما یلورې ته ورته لا ګورې ډانګي راواخلئ واوه جي اوس یې خوند وکړه کاري ډبه خو بغیر ډرایوره راخطا ده وایي ډانګي راواخلئ زما خبره واورئ خو په کلاو غوږونې واورئ ګوره بده مه خوښوئ مه خوښوئ ګنې نو څه ته به څه وکړې چې څه به وکړم زه به دا کار وکړم چې ته او دا زوی به د کور ته لاړ شي په کور کې به اوسېږئ پاتې شو زما کور نو زما په کور کې دوه کمرې دي یو کمره کې به دی او یو کمره کې به دا ناوې ما سره بس ابي بنا اخر بناوي بنا اخر بناوي ناستا په کور کې ستا د خور لکه تر کماوي بنا اخر بناوي بنا اخر بناوي بس که وایم باد ښکاري بس خدای دا ورانه مه خوږوه بس نورې خبرې درته نه کوم نه منم زه په دې کور کې دا ښځه بلکل نه منم وایم چې ته دا نه منې که نه نو زه تا نه منم ودرېږه چې ځان دله خلاص کړمه یلورې څه چله شو مورې کوم چل چې په خوب کې وشو هغې خدای ته ویښه نه کوي یلورې د غرمې د خوب سره د حقیقت هېڅ تعلق نشته او بیا ته چې په کومو سوچونو کې وده کېږي نو دا خوبونه خو به وینې مورې یارېږم چې تا هغه سپېره دا کارونه کې چې کوم ما په خوب کې وکتو دې کې خو وینه نشته چی شی کوي ډنګي وستان دا څه کوي د خدای نېکبخته چې انساني خوراک ته مې نه پرېږدئ نو څه راځه وخورم که نه خدای بدبخته داسې څه شي لپاره خورې انسان وخوره داسې که دا څه شی دی رانې خوره خو کیمره ده کمره نه ده وایم کیمره ده کیمره دا چېرته وه دا پاس په دیوال لګېدلې وه ما راکوزه کړه دیوال باندې لګېدلې ولې کته که نه کته که نه ما ویل چې دا زما ټبر ماکسینګه په کور کې ویني زه چې د حجره کې به ما څه وکړي که نه نو زما دې ټبر سر خوړلي بچیان مله هغه کته او زه به پکې مله داسې وکتم چې زه څه کوم او زه څه نه کوم خو چې دا کیمره نه ګولې چا ده وشوه که نه
وشو کنه ګډور ما پس راغلی ګډور ما پس راغلی ما ته دا خبره وکړه وایي راشه کور کې دې غواړي لاړم کور ته لاړم چې زه کور ته تلم که نه دا لوبه هغه وخت دې ګډور کړې ده نیکه ورې دا اوښې دې راته صحیح سړی ښکاري نه ها کور در باندې ورانوي ته خدای نیکبخته چې هغه په ما باندې کور ورانوي که نه خدای مې دې ووایي چې دا چاټی خېټه وله والودم لرې به وله میراث صلوات کړمه ځان پوه که خو یو ځل چې د ما دې کور کې خپه ازاده چې ګن لږ بندیز دی را باندې دې سره به زه پوه شم کور ستا دی ستا د اوښې خو نه دی چې ته کور ته نه ځې ګوره زما خبرې ته غوږ کېده د واده نه پس کور د ښځې وي سړی غریب خو پکې چې دی نو تش مزدور وي د پیسو مشین وي او ښځه به ته همدقه خبره کوي وګټه شا به وګټه خو موږ له یې راوړه د دې نه خو نه خبر چې دومره بیړي چاپه شي دا خبره به نه کې او ګوره ته د خدای خاطر وکړه په داسې څیزونو باندې چکونه مه لګوه مه لګوه مه لګوه سنبه به دې خرابه چې د ښې توښې نه به وځي بیا به په چا چاک نه شي لګولی بیا به څه شی شیطان څه چاکه مولا دې ووه ودې یارولی څه دنیا ورانه شوه ما ته مې زړه رایاد شو چې خدای خبره هغه په کفر کړي دا ماړه ودې یارولو خدای له دا اوږده مخو کوه وای 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 تا خدای غرق گنجو ड्रिप तेरा तो पटोपे की लगोले ونیکا ड्रिप में दरला पटोपे की न पक्का करे की लगोले दे دا پما سر ولې نه کوي دا په خلکو به اثر کول چې پتا اثر وکي خلکو له جالي ډریپونه لګول خو بابا مزدوری کولا شاګي بابا مس خجراله خراب کا تا زما ژوند خراب کو نو کما تعالی مازغه خراب کړو څه چلو شو چې خلک دې را باندې خوړل نه خیر دی او چې غلطۍ کې مې ته وخوړې نو اوس فریادونه کې دا سمما خوږه فریادونه به نه کوم ډېر تکلیف دی راته دا تکلیف خو خلکو ته مې که نه نیکه په حجره کې راته ګنجیبن پیدا شوه بنګ 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 بنګیا دا ولې ډنګا د بنګ بنګ نه بنګا زمونږ په ژبه کې بنګیا بابا ته وایي ما ته مې پلار مې یادېږي مې او جاړي راپسې نو زه م ورپسې جاړم یادېږي مې بابا ماله بوزه راولئ دله بابا راولئ چې د دې بلې ډونګې نه مې خلاص کړي چې دا کیمره ولې کار نه کوي کیمرې سر وخوړو نو تاسو زما جاسوسي م کوئ یعنې ما ته په حجره کې کیمره لګولې ده د ټکچر ټوپه تا سره خو هم ګورم دا څه شی کړی دا ما پوه کوي دا ولې دا ما نه دا ما تا پې ویل پې خیر دی خو چې بل چا نه یې ویلي ما پې خیر دی ماشوم دی دی به ماپ کم خو تا نه ماپ کوم ته د دې غوسو نه ولې نه منې کېږي او ته د هغې نس نه ولې نه منې کېږي وا د خدای نیکبختي هغه نرس ته ما د مریضانو د خدمت دپاره ساتلې ده صرف هغه مریضانو ته خاندي او دا تا چې ورته وایي چې ما ته ډېره ډېره خانده ما او زما لور هر څه لیدلي دي اوس به درته نه ښکاري بیبي دې داسې نه پوهېږي راولې هغه ډانګي راځئ لکه یا سوچه وای 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 خدای بیخو نه باسا بیا دې پکې کنه کې ډریپ ورکو ونیکا یو لسم ډریپ دی ما ته پته ده چې ته په دې نښه کېږي خو څه وکړم ورېږه چې زه دا خالي ډراپ ورسم بیا راځم
یا خو زه د دشمن حجرې ته رالم دا مې څه شی وکړه راځه راځه په خپله حجره کې درته څه نه وایم هغه بله ورځ چې زما حجرې ته راغلی وي کلبوشنه سره د موشنه ما درته څه ویلي وو دا راته ووایه او دا در باندې څه شی وشو ولې خیر خدا که نه دا په غلطۍ کې ما خوړلی دی ښه دې کړی دا جعلي ډریپونه ورته لګوم خو ښه کېږي نه نو زه به علاج وکړم که نه لاس راکړه یا شافی یا کافی یا مافی روغ به شو خدای مې دې ووایي که نه یاد که 3,500 ډریپ هم درته وخته که خدای مې دې ووایي که ښه شي داسې کار وکئ ما له لږه چاره راوړې وینه پکې کمه ده څه کوې حلالۍ مې حرام سي څوک نه حلالوي خدای په خیر کې یارېږه مخه که دا خو د ځان د حفاظت دپاره ځان سره ساتمه ډینګو د سره ناست دی هسې نه حمله ونه کړي چې ځان خو بچ کوو که نه دا علاج ما سره شته تقریبا که الله کړی خیر که نه 11 زهریله بوټي او تقریبا 20 سیره چې کوم دی که نه مرچکی به لګي څه کوې وجنې مې په زهریله بوټو خو به مړ نه شم خو د مرچکو قیمت د خبرې په 2000 روپۍ دړی دي په هغې به مړ شم دې سره به یې لس تا مازغه ټیک ټاک شي دا راته ووایه په ډونګه خو یې نه خوړل همدقه دی تا ته څنګه پته ولګي ماته لګي ماته نو حکیم نه یم حکیم راشن خان دنیا مې پېژني او که ته دا خبره کوې چې دوی ډېره ترخه ده او خوږولې غواړي نو کم از کم 2 دره ټماټر به پکې لګي کار دې خپل دی یا لکه ګنجو ورشه هغه د ما تماچه راوړه په تماچه څه شی کوې په تماچه څه شی تا پیولم دا چې خو به یا مرم او یا نه خو د ټماټرو قیمت به مې مړ کړي هله تماچه راځي شابه شابه سر راوړه وله که نه وله ډدو که وله ودې ویشته څوک مې وویشته خدای دې پیښو باسه اوسه پورې دې په بوټو باندې ډدې کولې نیکه خو تښتېدو خو ځان سره د ډنګي بابا زوی مو تښتولو ښه وکړو چې دی نه خو بېغمه شو هله ورک شو چې مونږ یې د کټ کړو لورې تا ته نن بیا ولې جاړې تا خو به همیشه خلک جړول نن در باندې بیا سره جړه دوره راغلې ده بیبي ما خوب لیدلی دی چې د راشن خان او د هغې نر سره واده شوی دی بیبي زه نه زما دا خوب رښتیا نشي یا لورې زه به درته نن رښتیا خبره کوم که د کوره مې شړې او که هر څه راته وې بیبي دا ته څه وې بچې اوسه پورې چې مې سم کول که نه نو ستا د رضا دپاره خو رښتیا خبره دا ده چې راشن خان ډېر ښه انسان دی څه چې ګډي نو راوړي او تاله یې کور ته راوړي او په خاوند باندې الله تعالی خپل نوم ایښی دی د هغه قدر کوه د هغه عزت کوه او د نن نه پس به زه به خپل کور ته ځم او دا ورور به د خپل کور ته ځي او خپل محنت مزدوري به کوي ما به ساتي خو بچې ته به د راشن خان ډېر خیال ساتي او که نه حبیب هغه کې نو ما ته هم ځان بد ښکاري د مفتو روټۍ خورم نن نه پس به زه خپله خواري مزدوري کوم او که نه لورې ته هم د راشن خان قدر کوه ژوند به دې ښایسته شي واه اوس یې خوند وکړه بس کوي که نه د خدای نیکبختو بس کوي که نه تر کومه به خوشحالي مناوه وایي پلار اوس مې ډېره موده پس میلاو شوي ای ماما خوشحالی ته خو م پرېږده که نه تا ته د جدایۍ څه پته ده چې په موږ څه تېر شو یو ضروري دی نن ته وخت کېدی د ډینګي ماشو سپرې والا راغلي دي نن به دوایي سپرې کوي او که چا د سپرې کولو نه انکار وکړو نو پولیس به یې بوځي لہذا سپرې نه انکار مه کوئ ځکه چې دا خو د صحت دپاره کوي اعلان ختم شو یا لکه
ته داسې کار وکړه بار وګوره چې سپری والا دې طرف ته خو نه دي راروان منډه که لږ معلومات وکړه چا به منډه کړي پنجه اوس څه کوو بنګه مونږ له خلکو په صحت باندې څه کوو مونږ سره د خپل صحت فکر دی وزر خو دې کار کوي که نه او وزر خو دې کار کوي نو چې کوي نو بیا الوزه اله پلار اوس دوی خو والوتل نو الوته بله دوی به بیا هم واپس راځي ځکه چې د کاونټرو د ذاته دي ځان پوه که غمونه به کو راځي به خامخا پلار او زوی دواړه سپری واله مړه شو کمیټۍ والا ګاډي کې اوچت کړل او یو یوړل غارق شو برباد شو زمونږ دپاره دې ډینګو څومره خلک وچیچل زمونږ د فایدې دپاره اوس به موږ څه شی کوو څه شی به کوو مریضان به اوس د کوم ځای نه راځي موږ برباد یې واچوو وای وای ټوله ټوکې مې خوږېږي ګنجې خانه چې دا ولې زما په خیال نیکه چې د الله په ګرفت کې راغلی یعنې تا خو د ښه ډاکټرانو نه علاج وکړو ما ته هم داسې ښکاري ګنجې خانه ای الله زما له په توبو توبه ای الله ما معاف کړې توبه یاره وایم دا نن کمال ونه شو نن خو مې بلا شی مریضان وکتل ته ګوره وته بلا شی پیسې مې نن وګټلې ته ګوره که نه چې دا بیماري ګورې په سپریم ګورې کنټرول نه شوه دا وګورې وایي سپری چې شری مشره زما خیال دی دا هم ډینګ دي خوړلی وعلیکم السلام د ډینګي مسله ده راته خو نن هغه دلبر کاکا د ډینګي د تبې د لاسه په حق ورسېد هغه د کلي ډاکټر نو ډریپو هغه وله غلط علاج کړی هغه خو پولیسو نیو او دلبر کاکا مړ شو خو زه د دې چیلي ډاکټرانو حکیمانو نه ویرېدم ته خو صحیح حکیم یې که نه سکې حکیم صاحب اوریجنل حکیم دی او که نه کینی انسان خو ډېر خودغرضه دی خپل نسل په خپله ختموي د آدم اولاد په خپلو کې رونه خویندې دي خو صرف کورونه نسلونه او خاندانونه بیل بیل دي انسان د انسان غوښو ته ناست دی د انسان غوښه خوري د دنیا په لالچ کې ته نه اخرت هیر دی د یو څو پیسو د لالچ دپاره د یو څو پیسو د لالچ دپاره د الله رسول نیکه لارې پرېښې ده ځکه چې د نفس او شیطان په جال کې ګیر دی خو دا خودغرضه خلک به الله چرم نه معاف کوي چرم هم نه معاف کوي چرم نه باز که رور جانه باز که دا خو زما سترګې وغړولې خدای دې بیخ او بنیاد د داسې پیسې وباسي د داسې لالچ دې خدای بیخ او بنیاد وباسي دا موږ څه دا موږ کوم طرف ته روان یو د خلکو د ژوند سره لوبې کوو دا موږ څه کوو یا الله موږ معاف کړي یا الله موږ معاف کړي زموږ توبه د پروردګاره موږ به بیا داسې کار نه کوو دا موږ څه شی کوو موږ څه کوو دا دومره خلک چې مړه شو دا دومره خلک چې بمري د دې تپوس شته په دې دنیا خو تپوس نشته خو په هغه دنیا به تپوس کېږي موږ به څه جواب ورکوو الله ته موږ به الله ته څه جواب ورکوو مشره بس ته دلته علاج مه کوه دلته به ته علاج نه کوې ته به ځې ښار ته او په ښار کې به په ښه ډاکټر باندې علاج کوي بس دلته علاج صحیح نه دی علاج ښار ته چې لاړ شم نو هلته به د ښه ډاکټر نه علاج په څه کوم ما سره خو دومره پیسې نشته ورور جان چې تا سره پیسې نشته نو ما سره خو شته که وایم خدای دې بیخ او بنیاد د داسې پیسو وباسي
د داسې جایدادونو د خدای بیخ او بنیاد وباسي چې بنده حساب سره قبر ته نشي وړی نو په داسې پیسه څه شی کوي بنده څه شی پې کوي ما دپاره صرف دا دعا وکړه چې د ما ګناهونه الله معاف کړي زما د لاسه ډېرې غلطیانې وشوې په دې لالچ کې موږ د خلکو ژوندونه تباه او برباد کړ بس دا دعا وکړه چې الله معاف کړي او زموږ توبه الله قبوله کړي بس دا دعا وکړه او دا پیسې ته واله زما داسې پیسې نه دي پکار لالچ شه په داسې پیسو ورکې کې دا پیسې ولې زه په دې علاج وکړه دا ستا ژوی نه مې دي پکار چل خانه الله دې درته د نیکو هدایت وکړي الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړه آمین الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړه آمین دا دې څه وکړو تا خو ټولې پیسې هغه له ورکړې موږ به څه کوو چې په حلاله مزدوري کوې د نن نه پس به حلاله مزدوري کوې بس میم دې سړي زموږ سترګې وغړولې خدای مې دې ووایي سوچ واخیستم چې دا موږ څه شی کوو او څه شی نه کوو بس توبه وباسه لعنت شه په داسې پیسو چې موږ یې دا په کومه طریقه ګټو لامبو ته موږ داسې کار وکړي که نه چې مکمل به توبه وباسئ دا پیسې په کار نه راځي ورکې که خدای دې بیخ او بنیاد وباسي ځان له چېرته حلاله مزدوري وګوره بس او توبه وباسه او الله نه معافي وغواړه ای الله موږ معاف کړي دا موږ څه شی کوو نیکا ته بالکل صحیح وې شکر دی خدای چې زما خبره خو دوی مو ومنله السلام علیکم وعلیکم السلام بچی بخیر علی راشن خانه بخیر اوسې راشن خانه ما ماپ کا ما د سړي جنگ جګړې کړې دي ما ته احساس شو زه ستاسو معافي غواړم ته په دې خپې کنه چې زما مور او ورور دلته دي دی خپل کور ته لاړ شي راشن خانه ما ماپ کا اخ چې تا ته احساس وشو کنه نو ما ته ما احساس وشو ګور دا کور چې کوم دی کنه دا د ښځې د لاسه ورانېږي او آبادېږي چې ستا عقل وي په دې کوپړی کې نو ولې به داسې جنګ جګړې راځي عقل پکار دی نو تا که چې عقل نه نو زه به څه شی کوم ته ما ته دا ووایه په نسه خبره جنګ جګړې دا ولې کېږي تا ما ډېره پوه کړې ده تا به تا سره بیا جنګ جګړه کوي خواښې مور زه څه لیونی خو نه یم چې دې سره به جنګونه کوو عقل الله دې ورته عقل ورکړي ګوره تاسو ټولو ته ښه پته ده چې د خاوند حق شته زه دام نه منم چې د ښځې حق نشته د ښځې م حق شته اوس ښځه چې د خاوند نه مني نو زه به څه شی کوم ته ماته ووایه څه شی به کوم راشن خانه بچی ما فیصله کړې ده چې زه او زما زوی به خپل کور ته ځو تاسو دواړه د الله په دې کور کې ښاد او آباد لري ګوره خواښې هېڅ خبره نشته تاسو دا خبره وکړه چې موږ دا کور پرېږدو زما زړه چېرته غواړي چې ته ما نه لاړه شي ما ته ستاسو د دعا ضرورت دی خواښې مور وي دا زما رور دی زما د دپاره چې ما کوم سوچ کړی دی که نه هغه سوچ ستاسو مازغو ته اړو راتلی نه شي لالا ما ته مې احساس وشو بس زه به نور خپله بس خواري مزدوري کوم زما خبره ته غوږ کښېږده ستا دپاره ما سوچ کړی دی ستا دپاره به زه کار کوم او داسې کار به درله کوم چې مړه دعاګانې به راته کوې او ځکه چې ستا دپاره به د خیر سره تنور کولاوم ځکه چې ستا دا تنور دی که نه دا بغیر د تنوره نه ګرمېږي بس روټۍ به په سیخ هغه راوباسي څه پکې خرڅوه
او څه دې کوی ته ورولله څه پوه شوې تاسو خوشحاله یې وای مولانا که دې خوشحاله یو که نه دې خوشحاله خټوخان خوشحاله دی نو بس ورسره خاورې